اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ګورئ شعیب علي بزنس انالیست او زیم شعیب علي. ملګرو نننۍ ویډیو کې به خبره کوو د 75 روپو په نوٹ باندې کوم چې نوې لانچ شوی دی د پاکستان په کرنسۍ کې د یو نوی نوٹ اضافه وشوه. مخکې نه زموږ کرنسي به چلیده د 5000 د 1500 داسې 100 50 20 10. نو اوس چې کوم دی یو نوی نوٹ چې کوم دی زموږ په کرنسۍ کې اډ شو د 75 روپو. زیات خلک دا کوېسچن کوي چې یاره دا اعزازي نوٹ دی، مطلب د دې هیڅ قانوني حیثیت نشته، دا د لین دین لپاره موږ نشو استعمالولی، دا یو اسې د 14 اګست باندې یو اعزازي نوٹ څنګه چې نور لکه کوینز دغه شي یو نوٹ ایجاد شي هغه بیا پروتي خو هغه مارکیټ ته نه راځي. خو نه دې پرې سیستم بدل دی. 75 روپو نوٹ چې کوم دی هغه آفیشلی لانچ شو د هر قسمه لین دین لپاره، دا به تاسو استعمالولی شئ. په 14 اګست باندې دا لانچ شو او دی ویلیو چې یاره د سپتمبر اند ته چې کوم دی دا به ټول بینکونو ته ایشو شي او مغه شان هغه ټول بینکونو ته ایشو شو. او چونکې ډیر په غټ تعداد باندې د دې فرنټینګ وي او بیا 20 کروڑ نه زیات عوام دي هغې ټولو ته د رسول دي، نو په دې کې ټایم لګي. نو انشاءالله نیکسٹ 2 to 3 منت کې چې کوم دی دا به ټولو خلکو ته راشي. اوس لږ لږ راغلي بینکونو کې پراته دي، خو فلحال هغې زیات چاله نه ورکوي. نو ځکه چې نوی هم دی د نوي شي هسې هم لږ قدر ډیري. ما هم ډیر په غټ کوشش باندې چې کوم دی دا نوٹ را پیدا کو. نو تاسو ویټ وکړئ، انشاءالله میاشت دوه کې به دا مارکیټ ته راشي. بله خبره ډیر خلک دا کوېسچن اوچتوي چې یاره په دې دا د 75 روپو ولې و، مطلب د 70 په کار و، د 60 په کار و، د 80 په کار و، یو راوند فګر کې په کار و. خو دې کې دلته یو لاجک دی. د دې به بیک سایډ چې تاسو وګورئ نو 75 year of independence مطلب دا دی چې یاره د 14 اګست 1947 نه د 14 اګست 2022 پورې د پاکستان د آزادۍ 75 سال پوره شو. نو د هغې په خوشحالۍ کې سټیټ بینک چې کوم دی دا نوٹ لانچ کو. بله خبره که دا نور نوټونه تاسو وګورئ، د 5000 روپو نوٹ وګورئ، په دې هم صرف د قائد اعظم تصویر دی. د 1000 وګورئ په هغې هم دی، دغه شان د 500 100 په ټولو نوټونو صرف د قائد اعظم تصویر دی. په دې نوٹ کې څلور تصویران دي. دا لومبی تصویر چې کوم دی دا د علامه اقبال تصویر دی، کوم چې زموږ قومي شاعر دی، د تحریک ازادۍ دپاره ډېرې زیاتې منډې تړلې والې وې، ډېرې هلې ځلې کړې وې او د هغه شاعري چې کوم د هغه هم ستاسو مخې ته ده او ټول به یې زما نه ښه پېژنئ. د دې نه بعد چې کوم دی قائد اعظم محمد علي جناح زموږ نیشنل هیرو دی د پاکستان. بیا تھرډ چې کوم دی فاطمه جناح سسټر اف قائد اعظم، د هغې هم دغه شان ډېر زیات خدماتو د تحریک ازادۍ دپاره او د مسلمانانو دپاره. بیا فورث چې کوم دی سر سید احمد خان. سر سید احمد خان یو ډیره غټه پرسنالټي ده، کوم چې ماډرن ایجوکیشن دپاره د هغې ډېرې زیاتې هلې ځلې وې. د هغې زنده مثال چې کوم دی علیګړ یونیورسټي لومبی تعلیمي اداره وه چې په هغې کې د قرآن او د دیني تعلیم سره سره دنیایي تعلیم هم مسلمانانو له ورکړی شو. هغه دې دپاره چې یاره څنګه چې انګریزانو په هغه ټایم کې هندوان و هغې زموږ نه ډېر زیات مخکې و، ځکه چې هغې جدید تعلیم او مختلف پوسټونو باندې هغې ناستو. نو سر سید احمد خان هم دا وګڼله چې یاره مسلمان لم پکار دی که هغه خپله بقا غواړي نو هغه لم جدید تعلیم پکار دی سره د دینی تعلیمه چې هغه د هر میدان کې د دغه خلکو مقابله وکړي. نو دا نیشنل هیروز دي او د دې نوٹ په ذریعه باندې ګورنمنټ اف پاکستان او سټیټ بینک دې ته یو ټرایبیوټ پیش کړی او خراج تحسین ورته پیش کړی دی. بیا چې دغه شان تاسو د نوٹ بیک سایډ ته راشئ نو په دې باندې د مارخور تصویر هم جوړ دی. مارخور زمونږ قومي جانور دی، نیشنل انیمل دی. بیا ورسره د دیودار درخت چې کوم دی هغه هم په دې نوٹ باندې جوړ دی. دیودار زمونږ نیشنل پلانټ دی، زمونږ قومي ونه ده. بیا په دې باندې یو جمله لیکلې ده سیوینګ کلایمیټ اینڈ سپیشیز، مطلب د خپل ماحول چې کوم دی خیال وساتئ، ونې مه وهئ، چې کوم ځنګلي ځناور دي هغه مه وژنئ، ځنګلونو ته اور مه لګوئ. په دې باندې په ټوله دنیا کې یو ډېر غټ دغه روان دی
ځکه چې د دې په وجه باندې په موسم کې چینجز راځي، سیلابونه راځي، کله ګرمي سیوا شي، کله یخني سیوا شي. نو دې دپاره هم دی په یو ډېر زبردست سټیټمنټ ورکړی دی. بیا دې سره سره څنګه چې نور نوټونه نو په دې نوټ کې یو جدید فیچرز هم ورکړي دي چې یاره د جعلي نوټ روکتام وشي او کم سے کم پکې راشي چې موږ ته ایزیلی د هغې پہچاني چې یاره دا جعلي دی که دا اصلي دی. دا زاړه نوټونه که تاسو وګورئ په دې کې هم دا داګه ده، خو په دې کې ډېر په جدید طریقه باندې دا داګه راښکلې ده د 75 روپو نوټ کې. دا چې تاسو لایټ ته ونیسئ نو دې کې دا څنګه چې دلته د 75 روپو څه لیکلې ده دغه شان په دې داګه کې به تاسو ته ښکاري، په جعلي نوټ کې دا نه. بله دا داګه چې تاسو داسې لایټ ته ونیسئ نو دا د رینبو په شان یو شیډ ورکوي. رینبو مطلب پښتو کې ورته موږ ویلی شو د بوډۍ ټال، کوم باران چې وشي د هغې نه بعد چې په اسمان کې کوم هغه اووه کلرونه راشي، په اردو کې ورته کوز قضا وایي، انګلیش کې ورته رینبو وایي، او تاسو موږ ورته په پښتو کې چې کوم دی نو د بوډۍ ټال وایو. نو هغه شرټ به دا ورکوي او په جعلي نوټ کې دا پوسیبل نه ده. بل څنګه چې زوړ نوټ تاسو راوالئ په دې کې دا جنډه تاسو ته ما ویلي جنډه پکې جوړه ده، دا چې تاسو دا نوټ داسې ته وایي نو دا کلر چینج کوي 2-3 کلرو کې. نو دغه شان دی پکې دا 75 چې لیکلی دی همدې کې دا فیچر سیټ کړی دی. دا چې تاسو څنګه اړوئ راړوئ دا به داسې ګرین او ریډ غوندې شیډ ورکوي، جعلي نوټ کې به دا نه. او بله خبره به نور خو مغه زړه طریقه ده، دې باندې تاسو لاس نوټ به ټیکسچر وي، جعلي نوټ به هوار وي. او بیا یو خفیه واټر مارک د لایټ د نوټ داسې ونیسئ، په دې ځای کې به د قائد اعظم تصویر ښکاره شي، دا سپین ځای چې کوم دی او 75 روپو هندسه پکې لیکلي، دا دی کې یو هایډن دغه دی. نو دغه شان نور هم سیکیورټي فیچر دی، خو په الحال تاسو دا ذهن کې واچوئ. نو بس دا د 75 روپو لانچ شو او الله دې کړي چې زموږ د اکانومي دپاره او زموږ د ملک دپاره دا یو خوش قسمته نوټ وګرځي چې زموږ اکانومي ښه شي او پاکستان کې خوشحالي راشي. ما شعیب علي له اجازت راکړئ. د الله امان.